یو آرام ښکلی او د غرونو ترمنځ پروت پښتني کلي کې دوه ګاونډیان اوسېدل. یو یې رحمان نومېد او بل یې کریم. دواړه د یو بل کورونو ته نږدې اوسېدل، خو د دوی د ژوند طریقې او سوچونه له یو بل څخه ډېر مختلف وو. رحمان یو صادق، مهربان او زحمتکښ انسان و. هغه به هر سهار له لمر سره راپاڅېده، خپل کار ته به تلو او د حلال رزق لپاره به یې خوله تویوله. د کلي خلک به ورسره ډېره مینه کوله، ځکه چې هغه به هر وخت د خلکو مرسته کوله او هیڅکله به یې د چا حق نه خوړل. خو کریم بیا بل ډول انسان و. هغه به تل د نورو شتمنۍ ته کتل او په زړه کې به یې حسد ساتلو. هغه به اکثره وخت فکر کاوه چې ولې نور خلک ښه ژوند لري او دی دومره شتمن نه دی. که به یې کوم شتمن سړی ولید نو زړه به یې نور هم له هر څه ډکېده. هغه به تل د اسانه پیسو او لنډو لارو په فکر کې او سختکار یې چندان نه خوښېده. یوه ورځ دواړه ګاونډیان د غره خواته د لرګیو راوړلو لپاره لاړل. هوا ډېره ښه وه، غرونه شنه وو او د مرغانو خوږ اوازونه هر لور ته اورېدل کېدل. رحمان به په خوشحالۍ کار کاوه، خو کریم به بیا هم د قسمت نه شکایتونه کول. کله چې دوی د غره یوې زړې سیمې ته ورسېدل، ناڅاپه د کریم سترګې په یو خټین لوښي ولګېدې چې نیمه برخه یې له خاورې ښکاره وه. هغه سمدستي رحمان ته غږ وکړ. دواړه ورغلل او په احتیاط سره یې لوښی راویست. کله چې لوښی خلاص کړ، دننه د سرو زرو سکې پرتې وې. د سرو زرو ځلا د لمر په رڼا کې داسې ښکارېده لکه ټوله سیمه چې روښانه شوې وي. رحمان حیران شو، ویې ویل دا خو لویه خزانه ده. خو د کریم په سترګو کې د خوشحالۍ پر ځای هر څه راښکاره شو. هغه سمدستي ویل دا ټول زما دي، ځکه ما لومړی ولیدل. رحمان په ارامه ویل نه، موږ دواړه دلته یو ځای وو، نو باید دا خزانه په انصاف سره ویشو. کریم ظاهراً دا خبره ومنله، خو په زړه کې بل فکر روان و. هغه غوښتل چې دا ټول سرو زر یوازې ځان ته واخلي. هغه وویل ښه ده، راځه دا لوښی دلته پټ کړو او سبا یې واخلو. رحمان چې ډېر ساده او صادق و، سمدستي پر خپل ګاونډي باور وکړ. دواړو لوښی بیرته په ځمکه کې پټ کړ او کلي ته ستانه شول. خو کله چې شپه شوه او ټول خلک ویده شول، کریم په پټه له کوره ووت. هغه ورو ورو د غره خواته روان شو، څوک پرې خبر نشي. د سپو اوازونه او د شپې خاموشي هغه نور هم ویرولو، خو د سرو زرو لالچ دومره زیات و چې هیڅ شی مخه نه شوه نیولی. کله چې هغه ځای ته ورسېد، لوښی راویست او ټولې د سرو زرو سکې په یو بوجۍ کې واچولې. هغه ډېر خوشحال او په زړه کې ویل اوس به زه د کلي تر ټولو شتمن انسان شم. بل سهار رحمان او کریم یو ځل بیا هغه ځای ته ولاړل. کله چې رحمان لوښی خلاص کړ، دننه هیڅ نه و. هغه حیران شو، وی ویل دا څنګه ممکنه ده؟ کریم ځان بې ګناه وښود او وی ویل شاید کوم بل چا دا سکې اخیستې وي. رحمان غمجن شو، خو بیا هم پر کریم شکونه کړ. ورځې تېرېدلې او کریم د سرو زرو په پیسو خپل ژوند بدل کړ. هغه قیمتي کالي واخیستل، خپل کور یې جوړ کړ او خلکو ته به یې ځان ډېر شتمن ښودلو. خو سره له دې هر څه د هغه په زړه کې سکون نه و. هره شپه به هغه له دې وېرېده چې خلک به یې راز معلوم کړي. بل لور ته رحمان لا هم خپل عادي ژوند ته دوام ورکاوه. هغه به د خلکو مرسته کوله، کار به یې کاوه او په لږ رزق کې به خوشحاله و. د کلي خلک ورځ تر بلې د هغه احترام زیاتولو. که به چا ستونزه لرله، رحمان به ورسره ولاړ و. څو میاشتې وروسته د کریم پیسې ورو ورو ختمې شوې. هغه د اسانه شتمنۍ په نشه کې بې احتیاطه شوی و. هغه به بې ځایه مصرف کاوه او هیڅ فکر یې نه کاوه چې دا خزانه به یو ورځ ختمېږي. بالاخره هغه ورځ هم راغله چې نورې پیسې ورسره پاتې نه شوې. کله چې کریم بې وزله شو، خلکو هم ورسره مخ واړاوه.